د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي ویلي چې په هیواد کې په کرونا یو اخته کس مړ شوی دی چې له دې سره دا په هیواد کې د کرونا له امله لومړنی مړینه بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه کس په بلخ ولایت کې مړ شوی و او نن یې ازمویښت وښوده. افغان حکومت د دولتي ادارو کاري وخت بدل کړ. د هغې طرز العمل له مخې چې د افغانستان د کابینې لخوا منظور شوی، د دولتي ادارو کاري وخت 3 ساعته کم شوی، 8 بجې پیل او له غرمې وروسته له 1 بجه پای ته رسیږي. د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاري په کابل کې له یوه وسلوال بریده روغه وتلې. امریکا کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو شمېر 348 تنو ته ورسید. دغه راز نوموړي هیواد کې تر دې دمه 26906 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. چارواکي وایي یو شمېر هیوادونو کې لکه چین، هند، ازبکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او کویت د کرونا وایرسو د خپرېدو مخنیوي له امله افغانستان ته خپل پروازونه بند کړي دي.